سلامونه او نیکې هیلې. په دې ویډیو کې تاسو ته د غورغشت د ګروپ د ډلې تر ټولو غټ خیل کاکړ معرفي کوو. زموږ پښت پوهان او توکم پېژندونکي کاکړ د پښتنو د غورغشت په ټولنیز ګروپ پورې یوه اړونده قبیله ګڼي. د پښتنو د عنعنوي شجرو د روایاتو له مخه د غورغشت د زوی دانی په 4 زامنو کې کاکړ تر ټولو مشر و چې اولاده یې نن په یوه لویه او پراخه سیمه کې پراته ده. د یو بل روایت پر بنسټ کاکړ د کاک نیکه اولاده ده چې د هغه د نامه له کبله په کاکړو سره مشهور شوي دي او داسې ویل کېږي چې کاک نیکه یو زاهد او نیک انسان و چې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ په وخت کې وفات شو او مزار یې د هرات د جامع جومات ته څیرمه دی. پخوانیو زړو تاریخي متنونو کې د کاکړو اصلي او پخوانی ټاټوبی د کاکړستان په نامه یاد شوی دی او تر اوسه پورې د سویلي پښتونخوا خلک د ژوب او بوري تاریخي ناوې د کاکړستان په نامه یادوي. د تاریخ آیت افغاني کې د کاکړو د سیمې په اړوند داسې راغلي دي: د کاکړو د ملک شمالي خواته د غلجیو د سیمې جنوبي برخې پرتې دي. شمال لویدیځ ته یې د ارغستان سیمه او د توبې هغه برخه موقعیت لري چې اچکزي درانیان پکې اوسیږي. لویدیځ او سویل ته یې د بلوچستان سیمه د سپینو ترینو د علاقې یوه برخه او د سلیمان غره یو شاخ پروت دی. د کاکړو ټوله سیمه له هرې خوا نه د 100 میلو په اندازه پلنوالی لري او ټوله سیمه یې غرنۍ او د غرونو له خوا احاطه شوې ده او تر ټولو لوړ غر یې د شمال نه جنوب خواته غځېدلی دی. که چیرې د دغه غره د لویدیځې خوا نه څوک شمالي خواته راشي نو لومړی به د سیوناخ سیمې ته راورسیږي چې یو لوړ میدان دی چې یوازې د څارویو د څرولو لپاره مناسب ګڼل کیږي. خو لویدیځ ته یې ډېرې لوی وادیګانې دي چې د غرونو ترمنځ پرتې دي شته چې په هغو کې د تورې مرغۍ، برشور، ترین، توګي او هنه وادیګانې ډېرې مشهورې دي. ارواښاد استاد عبدالرؤف بینوا په خپل مشهور اثر پښتونستان کې د کاکړو سیمه داسې راپېژني: اول، د برشور وادي یا دره. دغه وادي له لوړې چینې نه پیل او د پښین تر سیمې پورې غځېدلې ده. شمال ته یې د توبې سیمه ده. په دغې درې کې د کاکړو د قبیلې د تره غري او سنټیا شاخونه اوسیږي. دویم، د هنه دره. د هنه وادي د شال د علاقې سره لګېدلې ده. دا علاقه د افغانستان د ټولواک اعلیحضرت احمدشاه بابا ابدالي لخوا د کلات والي نصیر خان ته د هغه خدمتونو په بدل کې ورکړل شوې وه چې ده ورته سرته رسولي وو. د کنجوهي دره. دریمه، د کنجوهي دره. دا یوه تنګه دره ده چې د کنډ د غره لویدیځ ته پرته ده چې ډېرې ښې ځمکې لري او زیاتره ځایونه یې ښه آباد دي. د پسرلي په موسم کې د دغې درې غرنۍ سیمې شنې او له ګلانو ډکې وي. د کنجوهي د وادۍ پورتنۍ برخه تنګه خو کوچنۍ برخې یې په تدریج سره پراخیږي او تقریبا 30 میله اوږدوالی لري. په دې سیمه کې د کاکړو د قبیلې د سنټیا شاخ استوګنه لري او د دې سیمې خان په ورګس کې اوسیږي. څلورم، د بوري سیمه. دا یوه ښه آباده او زرخیزه سیمه ده. یو رود هم پکې بهیږي. د دغه ځای ځمکې
په غرنیو ویالو سره خړوبیږي. په دې سیمه کې د کاکړو د قبیلې د 12 شاخونه اوسیږي چې په دغو 12 شاخو کې اریخیلو د شاخ د خلکو شمیر زیات دی. په پورتنیو سیمو سربیره، توره مرغه، ترین او توګي یې هم مشهورې درې او سیمې دي. پر دې برسیره د سویلي پښتونخوا په لاندنیو سیمو کې هم کاکړ ژوند کوي. اول د کویټې په هونه، غبرګ، کوچلاغ، سره غوړګۍ، نوی کلی او کوټوال کې. دویم د زیارت په ژرنده، ورچوم، احمدون، ګوګۍ، چونګۍ، کڅ، مڼه، چینه، سنځاوۍ، ریګوړه، سملن، اوپوی، بغاوه کې. دریم د مسلم باغ په کاڼ میترزي، تور غبرګۍ او چورمیان کې. څلورم د کاریزات په خانوزۍ، بلوزۍ، شرنه، ګوال، خانی، زرغون او رود ملازي کې. پنځم د سوی په کړک، خجک، زردالو او کوست کې. شپږم د ژو په شیره کله، مرغه کې بیزۍ، شاهي غالو، پلن کلی، بندات موسازۍ، کمردین، لکه بند، غبرګۍ، سورکس، مینه بازار، زاروزي، زرد او مسافرپور کې. اووم د کلی سفلا په ګوال ادرزۍ، شیرن جوګیزۍ، تریخ کلی، سیبزۍ، باران کلی، چارګل، برج، تانیشپه، تنګی زیرت، کلی چینه، سنځل بند، باغ او انځرګي کې. اتم د لورلایي په بوري، پټانکوټ، زنګیواله، پوټي، ټاټي، باور، درګۍ، شبوزۍ، میختر، کینګرۍ، راډشم، رودلین، خانګۍ، ازغرلون او نوه کلی کې. نهم د پښین په سرانان، یارو برشور او توبه کاکړۍ کنګلزۍ کې. لسم د چمن په نورک، سلیمان خیل، میزۍ، حبیبزۍ، عبدالرحمنزۍ او مجک کې. دا و ملګرو د کاکړو لنډه پیژنګلو. په بله ویډیو کې به تاسو ته د کاکړو د قبیلې شاخونه در پیژندو. مننه. د کاکړو د قبیلې شاخونه. د کاکړو قبیله په ډیرو زیاتو شاخونو او څانګو باندې ویشل شوې ده، خو دلته به د دغې قبیلې د ځینو مشهورو شاخونو یادونه وکړو. اول سنځرخیل. د روایاتو له مخې سنځر نیکه یو تورزن مشر او منلی روحاني شخصیت و چې د مغولو پر خلاف یې اوږدې مبارزې کړې دي او ویل کېږي چې د ده مزار د ژو په کوڅه نومي ځای کې دی چې ډېر شمېر خلک د ده مزار ته ورځي. پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د سنځرخیلو کاکړو په اړوند په خپل کتاب پښتو او پښتانه په سویلي پښتونخوا کې داسې لیکي: د کاکړو نوابي او سرداري له پخوا د سنځرخیلو په لاس کې ده او دوی د شمېر له پلوه د کاکړو تر بل هر ټبر زیات دي. د سنځرخیلو شاخ په لاندنیو څانګو او خیلونو باندې ویشل شوی دی: علیزي، عبدالعزي، کبزي، برنخیل، سینخیل، رمزي، تیمني، عربخیل، پاڼېزون، نیسي، کودیزي او دومړان. دویم سنټیا. دا هم د کاکړو یو شاخ دی. د تاریخي روایاتونو له مخې دوی د سنټ نیکه اولاده ده. د تاریخ په اوږدو کې سنټیا کاکړانو ډېرې تورې وهلې او تاریخي شخصیتونه یې پیدا کړي دي. په کاکړو کې د شمېر له پلوه سنځرخیل وروسته د سنټیا کاکړو شمېر زیات دی. هیبت خان کاکړ چې د خان جهان لودي له لوري د سمنه حاکم او د مخزن افغاني په تالیف کې لویه برخه لري، د سنټیا کاکړ و.
دوی په هندوباغ، کان مترزي، کوچلاغ، هنه، سره غوړګی، سره خوله، نو حصار، غبرگ غوڅکی، خانوزی، بلوزي، رود ملازی، مستونګ او په ځینو نورو ځایونو کې میشته دي. د کاکړو د سنټیا شاخ په لاندنیو خیلونو ویشل شوی دی: پانیزي، مترزي، بازیان، سارنګزي، شموزي، ملازي او عیساخیل. دریم، ترغري. د کاکړو دغه شاخ د کاکړستان د بوري د تاریخي ناوې په موساخیل تحصیل کې میشته دي. په کندهار، زابل، سیوی او غزني په ولایت کې له پخوا نه موساخیل کاکړ استوګنه لري. څلورم، کسایي. کسایي د کاکړو شاخ دی چې د شال په دره کې استوګنه لري، خو احمدشاه ابدالي دا دره د بلوڅو مشر نصیر خان ته د هغه د خدمتونو په بدل کې ورکړې وه. اوس دغه دره د بلوچستان یوه برخه ګڼل کیږي. همداراز بېلابېلو تاریخي منابعو او اثارو کې د کاکړو د قبیلې شجرې کښل شوي دي چې د ځینو شاخونو نومونه یې دا دي: سامخیل، یونسخیل، موسازي، ترغري، سرګړي، درېپیخیل، جلالخیل، ختنخیل، چورمي، زنغوزي، سیڼ، سوران، عیسازي، یعقوبزي، شادیخیل، باجوخیل، ایوبخیل، مندوزي، شادزي، انګوزي، فاطمازي، انوزي، الیازي، تاجوزي، مماخیل، باجوخیل، سالارخیل، سودانزي، علیخیل، برات، رمزي، عثمانخیل، کیوي، خزرخیل، عبدالزي، شازي، زکوزي، میرزي، غوریزي، میلیزي، امیزي، ابراهیمزي، انوزي، محمدزي، رجرزي، حسنخیل، یاسینخیل، احمدزي، کمالزي، ابوسعیدزي، مردانزي، ادوخیل، شکورخیل، سنټیا، پانیزي، مترزي، بازیان، سارنګزي، شموزي، عیساخیل، موساخیل، سنځرخیل، ترازي، کسایي، پڼوزون، موسازي، درېپیخیل، سامخیل او داسې نور پښې د کاکړو قبیله جوړوي.